السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو ښځه 10 تولې سره زر ولري، آیا پر دې باندې اختری کیږي که نه کیږي؟ محترمینو، د اختری د نصاب مسأله مو درته بیان کړې ده، بیا به درته بیان کړم. که نر وي که ښځه وي 9 تولې سره زر ولري او یا 15 تولې سپین زر ولري، پر دغه سړي که پور نه و باندې اختری ور باندې کیږي. او دغه رنګه په کور کې که کم سامان وي هغه روزمره نه استعمالیږي، د هغو نصاب 200 دراهمو ته یا 20 دینارو ته رسېدی. 200 دراهم تقریبا په اوس وخت کې دغه 10,000 15,000 روپۍ کیږي. هغه پخواني شرعي سکه. نو که یو سړی یا ښځه یا نر 9 تولې سره زر ولري، دا صاحب النصاب دی، اختری به کوي. او که 15 تولې سپین زر ولري، دغه سړی صاحب النصاب دی، اختری به کوي. او که په کور کې هغه سامانونه چې هره ورځ نه استعمالیږي، د هغو قیمت 4,000 دونه ته اندازه ته رسېدی، پر هغه سړی باندې اختری لازم ده کوي به. بدایع و صنایع جلد 3 صفحه 169 کتاب التضحیه شرائط الوجوب. او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 202 کتاب الوضحیه الباب الاول. هغه وایي که سړي 200 دراهم درلوده او یا په کور کې دا شی درلودی چې هغه قیمت د 200 دراهم ته رسېدی او هغه شان استعمالېدل نه هره ورځ، نو پر دغو باندې اختری کیږي. محترمینو، دا د اختری دومره نازک او مهمه مسئله ده، ډیر مسلمانان په غفلت کې دي. ډیر مسلمانان حتی داسې علما ستنیه کوي، وایي که زه اختری وکړم بیا به خلک وایي دا هموړ دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که څوک اختری نور باندې کیږي، اختری وکړي، الله به په رزق کې پراخي راولي، الله به رزق ورډېر کړي. نو دغه بعضې خوندې زر لري، هغه تر 9 تولې هم زیات وي، ډېر زر لري، اختری نه کوي. د قطع په لحاظ راځي دا له ځان سره فکر وکړو چې ورځ تلونکي یو له دې دنیا څخه، د دې دنیا څخه سفر کوو، د دې دنیا څخه به د همیشه دپاره الوداع رخصت به اخلو. نو د هغه قبر دپاره باید موږ اختری وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي چې انسان مړ سي، ورځ قیامت چې د الله حضور ته راپورته کیږي، هغه په دنیا کې چې د اضحیه کړې وه، هغه اضحیه د یو حیوان، ښایسته حیوان په شکل باندې ورته راسي، وایي راځه را باندې سپور سه، په دنیا کې خو دې د الله په خاطر زه حلال کړی ولمه، اختری کړی دې ولمه، خو لیکن نن راځه زه به دې جنت ته ورسوم. په دې کې ځوانان په غفلت کې دي، د 80,000 روپو ټلیفونان وي، روپۍ که په منظره کلل لکاو روپۍ مصرفوي، خو لیکن د اختر وخت چې راشي پلار وایي دا خو زما دنیا ده، دی وایي زه خو د پلار مزدور یم. په دې کې به څه مشکل پېښ شي؟ که په یو کور کې 2 اختریان کېږي، 5 دې وسي، او قراو مساکینو ته به د دغه غوښه ورسېږي، هغه به خو ماړه سي. نو تاسو کوشش وکړئ، الله به مو رزق پراخ کړي، د خپل رزق په خاطر باندې وکړي. په دې کې زموږ ډېر غفلت دی، بس اسې غاړې خلاصوو. داسې پسه خلک حلالوي چې هغه چې د اختري غاړې په خلاص شي، لیکن په پسه کې باید ډېر ښه پسونه رانیسي، قیمت بها پسونه رانیسي. که سړی وس ولري په خپلو قربانو پسې وکړي او په سیدنا محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم مبارک پسې اختری وکړي، چې هغه په دومره غربت مسکنت کې چې بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په ټول حیات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماړه ناس باندې نه دی پرېوتلی. تاسو فکر وکړئ چې د مدینې پر جانان څومره تکالیف راغلی دي. ولاده به هم په اختر په ورځ 2 پسونه حلالول، یو به د ځان دپاره او بل به لاس پورته کړي، ول یا رب قبول یې که زما د هغه امت دپاره چې هغه مړه دي، د هغه امتیانو دپاره چې هغه فقرا او مساکین دي. نن چې موږ تاسې دنیا لرو، د خرابات پر ځای، د رواج پر ځای، د قوم پر ځای، د یو بل نامه پر ځای باندې په لکهاو روپۍ مصرفوو،
خو لیکن د اختر په ورځ باندې بیا د مدینې جانان زموږ څخه هیر وي، زموږ په فکر کې نه وي، دا به جفا نه وي، دا به جفا نه وي. که څوک وایي چې زه د رسول الله صلی محب یم، دا به جفا نه وي. نو تاسې کوشش وکړئ د اختریان چې ډېر سي نفع به فقراو ته ورسېږي، نفع به مسکینانو ته ورسېږي. هغه هم د الله مظلومه مخلوق دی، هغه خو حق لري. ستا په کور کې پسه حلالېږي، هغه وچ شونډان ګرځي، د هغو په کور کې هېڅ نه وي. حقیقت دا دومره نهایي زور غواړي چې زما به په کلي کې پسونه حلالېدل، خلکو به اختریان کول، زما کشنان به ځغاستله، نور کورو ته به ننوتلو، لاندې پسه حلالېږي. ډېر نهایي زور غواړي. تاسې د فقراو د مساکینو درد په زړه کې پیدا کړئ. الله به په هغه ځای کې چې د وحشت او د بیرې او د تورې شپې ځای دی، چې د هغه کور بنګلې نوم قبر دی، هلته به الله عوضونه درکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.